او سړی په دې ښایسته ښکاري ځای کې غیرتي بې غیرته سړی یعنې زه زه خو الله ته به خپله دا سوال کوم یو ځای یا الله د بې غیرتۍ د ژوند نه مې ساته که هغه د ایمان سره تعلق ساتي او که هغه دنیا بې غیرتوب وي او داسې بې غیرتوب د ژوند نه د ځمکې خېټه ښیي چې سړی پکې پرېوځي بې غیرتوب یو قسم ځان کې غیرت او پښتو راوستل پکار دي ډېر خلک خو بیخي پکې غیرت د سره څه وینو زنانه بازار ته روانې ځوانه او نه پکې پردې څه اهتمام شته او نه پکې څه نور څه اهتمام شته او نه په هغه سړو کې څه غیرت شته دي شیخ صاحب او ډېر قیمتي او ډېر ناشنا بیان کړی دی د غیرت باره کې چې لږ ځان کې غیرت پیدا کړي راځئ دا بیان وکړو یو سړی په یو صفت باندې ډېر زیات مشهور شي به بل کیمي هغه به مشهور شوی نه یو سړي کې یو کار د نورو نه زیات او سړی په دې ښایسته ښکاري ځای کې غیرتي بې غیرته سړی یعنې زه خو الله ته به خپله دا سوال کوم یو ځای یا الله د بې غیرتۍ د ژوند نه مې ساته که هغه د ایمان سره تعلق ساتي او که هغه دنیا بې غیرتوب وي او داسې بې غیرتوب د ژوند نه د ځمکې خېټه ښیي چې سړی پکې پرېوځي بې غیرتوب یو قسم نه دی ګورئ یوازې بې غیرتوب موږ صرف یو خبره نیمه کې بې غیرتوب راچول د بې غیرتوب ډېر مثالونه یې زه هغې له نه ځم چې ته ځان له ورپې خبره وکړو کوشش دا کوئ چې هر هغه کار چې هغه دلالت کوي د سړي د غیرت په کموالي باندې هغه ځان لرې کوي نر کار کوئ او نر خوی ځان کې ساتي او نر ته نر په دې وایي ځکه چې ده کې غیرت وي ځکه نر ته نر وایي او بیا د ټوله لوی غیرت هغه ایمانی غیرت دی الله او د الله په رسول باندې غیرت په دین باندې غیرت بیا غیرت په ښځه باندې په خور باندې په لور باندې چې زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې دا غیرت د پښتنو خبره به لازم کوم ځکه چې زه ناست پښتنو ته یم څه عربو سره نه یم لګیا نه د بنګالیانو او انډیانو سره پښتنو کې دا صفت ورو ورو په کمېدو دی په دې به خفه کېږئ که نه وګورئ که نه د انټرنیټ وګورئ دا حالات وګورئ بازارونه وګورئ کورونه وګورئ ناسته پاسته وګورئ مخکیني به شان که نه که شان ده کمې راغله او دا غیرت په سړي کې هله کمیږي دا یاد کړئ چې کله یو سړی د دین نه لرې کېږي نو دیني غیرت خو د ختمېږي ورسره دا غیرت هم ختمېږي ځکه چې دین موږ ته د دې غیرت وګورو او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چې په خور لور مور ښځه باندې غیرت نه کوي هغه ته الدیوث ویله موږ چې ورته دوس وایو بلکې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د خپل اهل په دفاع کې د هغوی د عزت په دفاع کې مړ شي د شهید دی ولې ولې دا مرتبه ورکړې ځکه شریعت ته دا بېغیرتوب نه ښیي چې ته خور لور مور ښځه پرېږده نه ته به یې دفاع کوې او که چېرته داسې حالات جوړ شي چې ته پکې مړ شوې ته شهید یې غیرت تا ته ښیي شریعت د الله رب العزت غیرتي سړی خوښي ځکه چې الله په خپله غیرتي دي او ځکه حدیث کې راځي چې د ټولو نه زیات غیرتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دی او بیا پسې وایي زه او مزه کوي په سړي پورې چې دی غیرتي په ایمان کې غیرتي نو په ښځه لور مور خور ترور او د کور په ښځو باندې غیرت کوي او په خپل کور غیرت کوي بل خوی درونې غیرتي د ملګري دپاره غیرت د خپلوانو دپاره غیرت دا شریعت زموږ نه غواړي د غیرت تاثیر ها بې ځایه زیږي که اوس ملګری په ناحقه دی شریعت تا ته دا نه وایي چې ته د ملګري ناحقې ته هم حقه وایه خپلوان په ناحقه دی دا ته شریعت نه وایي چې نه خو چې خپلوان په حقه وي ورسره ودرېږه ملګری دی هغه سره ودرېږه په سخته کې به یې نه پرېږدې خبره به نه راکې کار به نه راکې دا ټول د غیرت په زمره کې راځي څومره چې سړي کې غیرت وي دومره د هغه خبره او کار درومي که نه زما خبره غلطه الله دې موږ کې راولي دا خو د هر هغه انسان ډېر خوښ وي چې هغه په صحیح فطرت باندې الله دا چې فطرت ته سړي کوږ ووږ شي
نو دی والعیاذ بالله په خپل هم د بې غیرتوب ژوند یې خوښي او کسیم بې غیرته خوښي، یعنې ملګری هغه خوښي بې غیرته، ځکه چې دې ته په خپله په تجربه کې زور نشته. خپل خپلوان، ځکه چې ګوره خبره کم ځای نه کم ځای ته لاړه، د هر انسان هغه سړی خوښي چې د هغه د خوی او طبیعت سره یې لګي. نو د غیرتي سړي بې غیرته خوښي نه یې خوښ، او د بې غیرته غیرتي نه یې خوښ. نو ځکه د شریعت امر دا دی چې په ځان کې غیرت راولي. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د غیرت ته وګوره، وګوره اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما چې د ابو بکر صدیق مشره لور ده، هغه وایي زه یو ورځ روان وم او سامان یې کور له راغستی او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. نو هغه وایي چې دې سورلۍ ته وخېږه موږ به دې ورسوو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خینم ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې ده. حاشا وکله غلط طرف ته سوچ د مسلمان د سره ځي نه، د هغې ځي نه د بل چا ځي. هغه وایي په هغه روایت کې چې ما ته خپل خاوند الزبیر بن العوام رضی الله عنه رایاد شو، او د هغه غیرت د هغه سړیتوب هغه ما ته رایاد شو. مزه کوي په سړي پورې داسې غیرت چې ښځې ته رایادېږي، چې ښځه کله غلط قدم اوچتوي او که صحیح م اوچتوي، که صحیح او که غلط، هر حال کې دې ته د خپل خاوند غیرت رایادېږي. او غیرتي سړی دی، او خو عزتمند سړی دی. خو چې ښځې ته پته وي چې دی هېڅ هم نه دی، نو هغه به څه شی رایاد کړي؟ هکې د رایادولو څه دي نه، ځکه چې ته پته ده چې زما خاوند زما په مخ کې ما سره یو ځای ناستي او د انډیا فلم لګېدلی او د انګریزانو هلکان ګډېږي را ګډېږي او د پښتنو هغه ډمان کته به راکېږي او دی پرې نه خفه کېږي. نو که زه چېرته بازار ته وځم بغیر د ده د اجازت نو دی به څه خفه شي؟ دا خبره مې غلطه ده، ځکه چې ته خپل خاوند معلوم دی که نه، خو چې کله د پته وي چې نه زما خاوند په دې خبرو ګوره خفه کېږي، نو بیا هغه غیرت د خاوند هر ځای کې ځان ته مخې مخې ته کوي. دین یو دا مسله م راووته چې ته د یو سړي په باره کې فیصله کولی شي په یو خبره کې کله چې تا ته د هغه خوی معلوم وي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اول نه فیصله وکړه، عمر بن خطاب ورته وویل یا رسول الله ستاسو مخکې موږ څه غیرت کوو. لکه اوس موږ کېناستو مشوره کوو چې یاره دا پلانې کار کول غواړي او موږ ته دا یو کس معلوم دی چې ده کې دا خوی ده، موږ ویره دی دا کار نه کوي، دا اول نه موږ وایو. نو دا حکم موږ ولې صادر کړو؟ ځکه چې هغه سړي خوی موږ ته معلوم دي. دې ځای کې ادب د صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یعنې که ډېر هم عمر بن خطاب غټ شي که نه، خو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې یعنې ځمکې او اسمان منځ کې فرق لږ دی، چې امتي دی او هغه د دې امت سردار نه دی، هغه د پیغمبرانو سردار دی. او عمر چې عمر دی نو د الله د توفیق نه بعد د دې پیغمبر د لاسه دی. یعنې که عمر بن خطاب رضی الله عنه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه وی راوړی او د هغه سره یې مرسته نه وی کړې او د هغه سره ولاړ نه وی، دا عزتونه هېڅ به نه چا پېژندو، چا پېژندو، هېچا به نه پېژندو. دا څه چې دي د الله توفیق نه بعد دا د چا د لاسه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه. ښه دا بیان تاسو د شیخ صاحب وارد د غیرت باره کې، نو کم از کم چا کې چې پس ته دې غیرت راغلی نو ځان کې لږ شانتي غیرت راولي. السلام علیکم ورحمة الله.